بس شعرونه به تاسو ته ډېر په پښتنه مینه باندې دغه ووایم چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال د اندلیب صاحب خبره عادتونه لاره خرابوئ د بیزو چړونو نه به وباسئ سترګې مې په چاچې شي خوږې په وړمبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه راځي او دغه څو شعرونه نور چې که د خوارانو پکې حال بدل شو نو مونږ به یقین وکړو چې کال بدل شو او مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو مننه چې مخکې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شو اوس د مطلب یارانې خلک ستایي فرخاده ستا د عشق مثال بدل شو او دغه څو شعرونه نور چې بلا غمونو کې خوندي وه خو بس ومې کړله او ستا نه بغیر څه زندګي وه خو بس ومې کړله او ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې دانش صاحب چې ښه راته پته وه چې دې زړه کې ته نه اوسېدې د وران کنډر څوکیداري وه خو بس ومې کړله او دغه شعر پکې د باچا خانروخ ته چې لکه سنډه ته سرینده وه زما زیار او ستړی لکه سنډه ته سرینده وه زما زیار او ستړې په پښتنو داسې خواري وه خو بس ومې کړله او دغه یو غزل سیرت د دې موسم مطابق چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین غر څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپله حجره خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترس هم څنګه دی او دغه څو یا ده به په شر مې ماړه ولکه شیخه او دغه څو دا نظم خو زور شو خو تاسو ما په دې په چا ووایئ چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار سټې یم راتللی بس زما خپله مرضي وي جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وی چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجهاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد وې او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلي 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوند د مزو دی د استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وی او صدر صاحبان سنګ مې په ناوخته کې نور نه ناوخته کې یو انقلابي شانتې غزل به ووایم چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي
نظیر احمد نظیر صاحب یو خبره وکړه چې یاره زمانږ دا انقلابي لفظونه وینا غواړي خو بس مجبوري ده نو هغه ګیله به زه ووایم چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سره خواله راځي چې خم مې ووژني او بیا مې خم دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي مننه چې داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او طرف خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي